عیسی دوباره عبادت خانه ته ننوتو. نو هلته یو داسې سړی و چې لاس یې وچ شوی او هغې دې ته کتل چې عیسی به د سبت پرواز هغه روغ کي او که نه، ځکه چې هغې به د هغه خلاف الزام لګولو ته تیار ناست و. هغه وچلاسي سړي ته وفرمایل چې راشه په میانځ کې ودرېږه. بیا هغې ته وفرمایل چې ولې د سبت پر ورځ نیکي کول روا دي که بد کول، د چا بچ کول روا دي که وجل؟ خو هغې چپ پاتې شول. د دې د سختو زړونو په وجه هغه په غوسه او افسوس ټولو ته وکتل او هغه سړي ته وفرمایل چې خپل لاس اوږد کا. هغه لاس اوږد کا او لاس یې روغ رمټ شه. خو فریسیان د عبادت خانې نه بهر ووتل. نو سمدستي یې د هیرودیاس قبیلې سره د عیسی د وجلو په منصوبه شروع کړه. عیسی د خپلو مریدانو سره د دریاب غاړې ته لاړو. نو لویه ګڼه د ټول ګلیل او یهودیانه ورپسې روانه وه چې د یروشلم، ایدومیا او د اردن پورې غاړې د سور او سیدا د خواوشانه د هغه لیدوله راغلل، ځکه چې هغې دا اورېدلي وو چې هغه عجیبه کارونه کوي. نو هغه خپلو مریدانو ته وفرمایل چې ما دپاره یوه کښتۍ تیاره ساتئ چې ګڼه مې چخني نه کي، ځکه چې هغه دومره ډېر بیماران روغ کړي وو چې ټولو بیمارانو دا زور کولو چې د له لاس ورړي او هر کله به چې پیریانو دی ولیده نو د هغه په وړاندې به راوغورځېدل او چغې به یې کړي چې ته د خدای پاک زوی یې. خو هغه به ورته په سخته وفرمایل چې ما به نه ښکاره کوی. بیا عیسی یو غر ته لاړه او هغه بیا هغه کسان راوغوښتل کوم چې هغه خوښ کړي وو او هغې ورله راغلل. هغه 12 کسان رسولان مقرر کړل، څوک چې به د هغه سره وي او د پیغام ورکولو دپاره به بهر لیږلی شي او د پیریانو شړلو اختیار به هم ورسره وي. نو هغه 12 کسان مقرر کړل چې د هغې نومونه دا دي: شمعون چې پطرس نوم یې پې کېښوده، بیا د زبدي په زامنو یعقوب او د هغه په ورور یوحنا یې بونرګس یعنې د تندر زامن نوم کېښوده، او اندریاس، فیلیپوس او برتلمای، متی، توما او د حلفی زوی یعقوب، تدی او شمعون ننګیالی، او په دې کې یهودا اسکریوتی چا چې په ده جاسوسي وکړه هم و.